د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ په بیک سمان دره کې د ښوونځي پر ماشومانو د سړک غاړې پخواني ماین چاودلو له امله یو ماشوم مړ او 4 نور سخت ټپیان شوي دي. القاعدې په کلي کې 15 تنه ماشومان چې د ښوونځي نه د کور په لار روان وو او د پخواني روسانو د وخت د یو ښخ سوي ړانده ماین ښکار ګرځېدلي دي چې په دې کې یو تن په شهادت رسېدلی او 4 تنه ولایتي روغتون ته راوړي وو او وضعیت حالت ډېر وخیم وو. نو اوس په حال د تداوی لپاره کابل ته انتقال شول. د څلور نفر د مثال میګه د شپخانه تر وتلي د زخمیان دي. دا چې واقعیا په کیسه د ماشومان د مکتب نه راغلل. چې کله مکتب نه راغلل نو په دلار کې نه پیګم چې ماینده یا ګرنټ شي د پر خلاصي دي. نو په دې کې موږ الله سره کړی شي سوالي څلور د نیمګه د راوستلي د روغتون ته د میدان نو اوس موږ تل تپاشیر کړی موږ له کابل ته ټپیان د یاد ولایت ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راوړي. ډاکټران د دوی وضعیت وخیم بولي او زیاتوي چې د لا ښې درملنې په موخه مرکز کابل ته انتقال کړل. متاسفانه چې ایوب عملته شهید شوی و او 4 کسه موږ ته راوړل شوي وو چې په 4 کسانو کې د 2 کسانو حالت وخیم و او هغه 2 کسان چې وو هغه نسبتا ښه هغه یو کس چې ډېر وخیم و هغه ته موږ چیستیوب د سینې څخه د وینې تخلیه په خاطر تطبیق کړ او بل د فولې کتیتر ورته تطبیق کړ. وروسته هم د دې په خاطر چې ښه صحیح تداوي او درملنه ورته وشي موږ مجهز روغتون چې په افغانستان کې د ایمرجنسي روغتون دی هغه ته انتقال کړو. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي چې د ولایت په بېلابېلو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونه په کار بوخت دي او له خلکو غوښتنه کوي چې د مشکوکو سیمو په اړه د یادو ټیمونو ته پر وخت خبر ورکړي.